بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. شاه محمد واقف یم د کمپیوټر ټیکنالوژي چینل څخه تاسو په درانه خدمت کې یم. د کمپیوټر ټیکنالوژي چینل محترم لیدونکو، که تاسو لومړی ځل لپاره کمپیوټر ټیکنالوژي چینل ته راغلي یاست، مهرباني وکړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د زنګ یا بیل په نشان باندې هم کلیک وکړئ. د دې فایده به دا چې زه چې هر کله تاسو نوې ویډیو اپلوډ کوم، هغه به تاسو د نوټیفیکیشن په ذریعه باندې ډېر ژر دررسیږي. راځو د نن ورځې په خپرونه باندې پیل کوو چې نن ورځې په خپرونه کې موږ یو اپلیټ لرو په کنټرول پینل کې چې د وینډوز ډیفینډر په نامه باندې یادیږي. دغه په خپله کمپیوټر کې یو موجوده اپلیټ دی چې د په واسطه باندې کولی شو موږ خپل کمپیوټر سکین کړو او هغه وایرس چې زموږ کمپیوټر ته راغلی وي هغه پکې د منځه ویسو. نو راځو دغه طریقه زده کوو. تاسو برابر شئ د خپل کمپیوټر سټارټ مینو ته. کله سټارټ مینو ته راغلئ، کنټرول پینل ته به لاړ شئ. په کنټرول پینل کې یو اپلیټ موجود دی د وینډوز ډیفینډر په نامه باندې. دغه کمانډ موږ سره موجود دی. تاسو برابر شئ په دغه کمانډ باندې به وینډوز ډیفینډر باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په وینډوز ډیفینډر باندې کلیک وکړو نو رابه شئ په دې ځای کې به تاسو په سکین باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په سکین باندې کلیک وکړو د سکین سره به ستاسو کمپیوټر به سکین بشي او کوم موجوده وایرس چې پکې وي یا راغلی وي هغه به د منځه لاړ شي. دې ته انتظار وکړئ تر څو دغه سکین شي او ستاسو کمپیوټر به د تیزوالي سبب به وګرځي. محترمه دوستانو، لږ انتظار غواړي. تاسو به ورته انتظار شئ تر څو دغه سکینینګ پوره شي. کله چې سکینینګ پوره شو بیا به فینیش باندې کلیک وکړئ. ښه محترمه دوستانو، دغه یو اندازه وخت نیسي، نو زه نه غواړم چې دې ته انتظار وکړم په دې خاطر چې زموږ ویډیو اوږده نه شي. نو تاسو به ورته انتظار وکړئ. کله مو چې ورته انتظار وکړو دا به دغه پروسس به سرته ورسیږي او د هغې څخه وروسته به ستاسو کمپیوټر کې به څنګه شي مکمل ډول سره به سکین شوی به او ستاسو کمپیوټر به بیا د مخکني وخت پرتله به زیات کار به کوي. نو دلته اوس بیا به تاسو څه باندې وکړئ، کلین سیستم باندې به کلیک وکړئ او د دې سره به ستاسو د کمپیوټر کې چې کوم فایلونه کرپټ شوي وي، کوم شیان پکې کوم کمانډونه یې خراب وي هغه به د منځه ویسي او د هغې په ځای به اپډیټینګ وکړي. ښه، او په دې کې اوس مشکل هم راغلی دی، خو زه خیر همدغه کارونه په کامیابۍ سره ستاسو په کمپیوټر کې سرته ورسیږي او دې سره به ستاسو کمپیوټر سپیډ به هم تېز شي. نو محترم دوستانو، که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوي ویډیو درسره لایک کړئ، چینل ته سبسکرایب کړئ او زموږ د نورو ویډیوګانو د کتلو لپاره موږ سره یو ځای شئ. اوس بیا څو ثانیې وروسته د کمپیوټر په سکرین تاسو زموږ نورو چینل نورې ویډیوګانې راځي. په هر یو چې کلیک غواړئ کلیک وکړئ او معلومات ترې حاصل کړئ. تر بلې ویډیو چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم، تاسو پر پاک الله سپارم. د الله په امان.